واه تازه نوې او په زړه پورې خبر افغاني ویډیوګانو رحمان الله ګربز چټکي 50 کلنا ټایګرز لوبډلې ته بریا ورسوله ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم د افغانستان چټک او ځوان توپوهونکي د بنگلاديش تجارتي لیگ په خپل لومړی لوبه کې په زړه پورې او چټک توپوهنه تر سره کړه چې په 19 توپونه یې 50 پوره کړه او د دې سره خپل لوبډله کلنا ټایګرز په لومړی لوبه کې بریا ته ورسوله د بنگلاديش تجارتي لیگ څلورمه لوبه د چټاګرام چیلنجرز او کلنا ټایګرز لوبډلو ترمنځ د بنگلاديش په ډاګا خار کې تر سره شو په پیل کې د لوبې په کلنا ټایګرز لوبډلې وګټله او توپاچونه یې غوړه کړه چټاګرام چیلنجرز لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سزیدو یو سلو څلور منډې وکړې چې د ډلې مختار علي 29 ناسویدلې لینډل سیمونز 26 او ناصر حسین 24 منډې وکړې د کلنا ټایګرز له لوري روبي فریلینګ شفیع الاسلام شهید الاسلام او امین الاسلام یو وکټه ترلاسه کړه د یو سلو 15 منډو هدف په تعقیب کې د کلنا ټایګرز لوبډلې چټکه توپوهنه تر سره کړه او یاد هدف په 14 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سزیدو پوره کړه چې په خپل لومړی لوبه کې د 8 وکټو په تعبیر بریا خپل کړه د کلنا ټایګرز له لوري ریلی روسو د 2 شپږیزو او 3 پر مټ په 8 توپونو 4 شپېته ناسوهیدلې منډې وکړې او افغان چټک توپوهونکی رحمان الله ګربز د 5 شپږیزو او 4 پر مټ په 19 توپونو 50 چټکې منډې ترلاسه کړې او په شلم توپ باندې خپل وکټ له لاسه ورکړه همداوس مشفق رحیم هم 28 ناسوهیدلې منډې وکړې نو مینه او مننه چې ویډیو مله سره تر پایه ولیدل تر بیا بل ویډیو د الله پامان په دعاګانو کې یاد ساتئ